د طالبانو لخوا د تیر حکومت پوځیانو او ځواکونو ته زبردست خبر راغی. تازه طالبانو څه پیغام ورکړی او څه یې ویلي دي، جزئیات یې په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره لوی اسلامي پوځ جوړوي او ډیر به خپلواک وي. اوس د افغانستان لپاره د پوځ اړتیا ده، خو په پوځ کې باید مسلکي پوځي کدرونه شتون ولري ترڅو یو مجهز پوځ جوړ شي. طالبانو اوس تازه د تیر حکومت د اردو عسکرو ته ښه پیغام ورکړی، خو دا چې دوی به عمل پرې وکړي او که نه دا پوښتنه ده. د طالبانو لوی درستیز مسیح الدین خبر ورکړی دی چې لوی اردو جوړوي او د تیر حکومت د اردو مسلکي کسانو ته هم پکې په خپلو لیکو کې ځای ورکوي. ایا دغه خبره به رښتیا عملي شي او که نه؟ طالبانو خو دا خبره وکړه چې دوی به د مخکینی دولت سرتیرو په لیکو کې ځای ورکوي، ولې تر اوسه پورې طالبانو خپلې داسې ژمنې نه دي عملي کړي. نږدې 4 میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له هغه راوروسته حکومت پیل کړی دی. هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم ورسره کوم هیواد نږدېوالی ښودلی دی. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي پاکستان کې ویلي و چې دوی به د تیر حکومت نظامي کسانو ته ځای ورنه کړي. طالبان وایي چې یو شمېر کسانو ته 2 میاشتنۍ نظامي زده کړې ورکړي دي او فارغه کړي هم دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.